دا ځان د یونس علیه السلام حالاتو ته کرا شو، هیڅ ګناه نه ده. بدرې شپې 3 ورځې مسلسل دې قوم ته بدعوت ورکې، مسلسل بدعوت ورکې دې قوم ته. قسم نشوله 3 شپې 3 ورځې بعد 3 شوروزه بعد به تی وزا چې عذاب راځي. دا 2.5 شوروزه تیر کړل، دا 3 مشپایم تیر کړه. دا صبح صادق ته تاجود تر پاسه ده نریکلی نګیر چاپیر د اسمان لمنې دا اور را کوش شوی وو. نه د الله د خشیت او د یرینا چې د عذاب کې زه هلاک نشم دا کله پرې خود وو. دې ټیم کې دا سوچونه شي چې تا ته 3 شپې 3 ورځې مکمل ویلې شي کنه، او صبح صادق نن ورخطو پورې خدمت 2.5 غنټې کنه، ته په دې 3 شوارونو کې دا 2.5 غنټې مخ کې ولې تلې، اوس دا ولې تلې، خو د خدای د یرینا تلې کنه. نو بس دې چلاله نو سمره دنیا کې تکلیف پیراوس، کشته په بند شوبه کشته د مای خېټه کې سمره وخت پروتو، او بیا التا د لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا ورت کو لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. خالق عجیب ذات ته بس وی کده ما ته مای په خېټه کې تسبیح نه ویلې، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وظایف نه وکړي. للبث في بطني الى يوم يبعثون، قیامت پورې به مای خېټه کې پروت دی. دلته مسبحین یو معنا د مصلین نه کده دنیا کې منځونه ډیر نه کوله، نه دی بدلته د لبث في بطن يوم يبعثون. نبذناه بالعراء، میدان تمنگویشت وهو سقیم بیمار، انبتنا علیه شجرة من یقطین وارسلنا الى 100,000 او یزیدون. بیا داغی نزیات خلقو تا واپس مبعوث شو. اسی دا قصه که طول سڑے ووری و بیا سڑے نسبت دا عصمت نه انکار کئی. زندگی دا طول واقعات چیری دلائل دا عصمت دی او دلائل دا پاکی دا دی چی دا دیر پاک خلقو، دا گناہ و دا هر قسم دا پاک خلقو. ور هغه یو قوم ته ولیدلی شه او 2.5 غنټې 2 غنټې د خدای د یاري نه دا کله پرېښوده، او دې امت کې انبیا خو نشته، ختم نبوت دی، او د هغې په ځای باندې یو علاقې ته خدای تعالی عالم لیږي. صحیح ده؟ او دغه عالم همدغه عالم چې دا نن سبا د عصمت نه به انکار کوي یا بشان د انبیاو کې خبرې کوي، سرسایه ورنه کې جماعت پرېښی که نه، سرمنې ورنه کې جماعت پرېښی، په معمولی خبرې دا جماعت پرېښی. بیا یو حنفی عالم دی میراب ته نه راولي، بیا دا میراب داسې پرېږدي چې سبا هغه د وابي او د پنجپیري او د غلطې عقیدې په قبضه کې راشي. نو دا قوم هلاکت یو اخروي ته ورکړه که ورې نه که، چې امام خراب شو خو قوم خپله خراب دی که نه، نو سیتونه نه نازلېږي که نه. او دې امت نه د عذاب عامه رفع شوي د نبي علیه السلام د خاطره. نو چې یونس علیه السلام د خدای د یری نه 2 غنټې مخکې ذهاب کوي، قوم هلاکت ته پرېږدي، هغه ته دا تکلیف ورکوي دنیا کې. نو زمونږ استاد به بیا سهاري د دې علماو چې دا مساجد په معمولی دنیوي لالچ د پاره پرېږدي او دا قوم هلاکت یو اخروي ته غورځوي، دا قوم د هلاک شي خو زما راخېټه دې مړه شي. نو موږ ټول په داسې څیزونو کې اخته یو. هېڅ دا مسجد او د محراب په دې نو موږ نه یو ناست دلته د محراب کې چې یاره دا زما قوم دی، دا به زه اصلاح کوم، دا به د عقیدې اصلاح کوم، دا به د عمل اصلاح کوم. کلکم راعن کلکم مسئول، زه مسئول د دې یم، ما نه به دې پوښتنه کېږي. دغه فکر او دا تفکر خو الا ماشاءالله ډېرو لږو خلکو سره وي. ترغیبي خبره مې دې لپاره وکړه چې مساجد مه پرېږدئ په معمولي خبره باندې، او چې بیا ډېر پکې تنګ شوی یا دنیایي ضروریاتو ستاسو کور خرچه نه لنډوله، نو خپل طالب خپل سړی خپل حنفي هغه محراب ته پیدا کوئ په مشوره، بیا ترې نه ځئ. دا یو محراب نه دی والله العظیم چې دا خالی کېږي په ډالرو حساب سره وابیانو ته پې آمدن راځي، و ډالرو په حساب. دا زما دا محراب دی که نه، ښار په ټول ډېر جوماتونه لري او ډېر ځایونه دي، کورونه دي واخلي، جوماتونه دي جوړ کړي که نه. دې محراب کې څه خبره ده؟ زما لنډې مقتدي دی، په ځمکه یې 25 लाख روپۍ نن سبا ارزي، او 50 लाख روپۍ ورته راوړې وي چې دا واخله، دا 25 लाख ستا انعام، دا 25 लाख د ځمکې قیمت، په دې به مونږ مسجد جوړ کړو، مونږ سره به ته کار نه لري. ته مونږ ته راځې راشه کې نه مه راځه. دا 25 लाख په دې ځمکه ډبل ولې ورکوي؟ دا ټول پېښور کې بل ځای کې مسجد نه جوړېږي، خو دا صرف د دې محراب د مقابلې دپاره که نه، چې دلته یو حنفي اډه ده چې د دې مقابله به په څه شکل باندې وشي.
پدې نږدې مضافاتو کې چې څوکم د مسجد د پاره چې غټ زیوي دی باقاعده هغې ته ورغلي سوالونه یې ورته کړي چې 2 چنده واخله زیات واخله. یو وخت وړاندې هغه صاحب راغی وی 550 ویلې وی بل ورته ته آفر د 1 کروڑ راکړه راته چې 100 لک روپۍ درته درکو دا زمونږ ته راکړه صرف زمونږ د مسجد سره قریب دی کنه. نو یوازې زمانہ ستاسو مساجد هم داسې دي چې تاسو پکې یې باقاعده د افغان ډالر را روان دي دا محرابونه قبضه کول غواړي ستاسو مساجد هم دغه سیدی نو دا په معمولی قیمت نه پرېږدئ چې نیولیم دي د قوم مصلحین شي او کلم تنګېږئ ته خپل حنفي وترالوي به ته نه ځئ. زه خدا د یونس علیه السلام واقعات چې کله واورم او یې وکړم سم ویریږم زم چې زمونږ به څه حال وي په موږ ته دې دنیا کې عذاب نه راکوي نو هلته یې راته پرېږدي که نه چې هلته به موږ سره څه معامله کوي.